عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي عزیزانو قرآن ویلي کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملایي قرآن داغه جواب چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا بلکې دوی ژوندي دي يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوېده قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړېده دا چا ویلي دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کو داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به را ژوندی کو تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل یو مړی را ژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي وو چې مړ عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ اور کسان راله اغي لاس را کوستړي مشي را سره او اغیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکای وا باغې برانه نه وته او بیا به ووت ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې تم ورپسې وځه وی چې پا کړکۍ زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی چې سړی مړ شي او خاخي کی نو که نیمه شپه مي نو په قبر کې په ده زیړی مازدیګري نیمه شپه دې خاخ کو و چې خلق دې لاړ شي نو لاندې په ده مازدیګر دی وایي چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکړم وی یو جینۍ راله او زه یې رستو نه ونیوم چې دلې مونځونه نشته اودس مه کوه وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته دا ته څه وایې وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه د هغې غاړه کې هار و هغه هار اوشلېدو چې اوشلېدو جینۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هلکې چې دا هار ماله جوړ کړي وی کېناستم د تار یو سر هغه جینۍ ونیو او یو ما ونیو مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت 4,000 کاله پکې تېر شي وایي زرګونه خوشحالی دی
د یو ساس کی د غم نه قربان شي. عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او په وخت تیر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي سونه کاله خوشحالي دی بیا هېرئ، ته بړه کې وې چې تا خوشحال لا کله. نو زما عزیزانو د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده؟ پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې، پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر شو، واپس راو ګرځید، صحابه ته یې فرمایل چې واوره لیکن داغه بے نیازی ده، یو دو ګناونه دې دواړو کې وو په الله سخت رانیولي. اے صحابه کده دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړه نه خخوي پس مکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلي وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړی به بیا خخوی نه، بار به پروت نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب، نو اعتبار هغه ایمان لئی چې هغه ایمان بالغیب وي، چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه او دا دوه مړي چې دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو، تشي متیازې به چې وکړي او دس به نه وچولو هغه ساس کې به په بدن پرېوته، نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولی. او بیا یې وفرمایل چې استنزهوا من البول، اے صحابو تاسو د تشو متیازو د ساسکو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساسکو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی، څوک ویلی شي؟ یو سړی ما ته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی و. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا بے نیاز، چې څوک دې تپوس نشي کولی چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر زی راځي، کمزور یم منځ نشم کولی، لکه زما د پاره د دې منځ معافي تې وغواړه چې راته یې معاف کړي. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې داسې وی ورته وایي چې منځ مه کوه معاف شو. څه ورځې تېرې شو بیا یې زوی ته وی چې بچیا خدای ته ووایه چې لږه ښکلې غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو ښکلې نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دې ووایه چې هغه وی چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده، وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کړم. ویلې ولې؟ وی د هغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم.
څوک ویلی شي چې دا ولې چا مجال دی چې خدای ته ووایي چې دا ولې خبره دا وه عزیزانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی دا ویلي مرګ نه رستو سړي سره به په قبر کې څه کېږي دا خدای ویلي نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته والله مړي موازونه کوي مړي قسم په خدای دی چې مړي داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې په هغې دپاره محنت او مشقت به پکار وي داسې خبرې مړي کوي لکه زه او ته چې کوو ته څه خبر یې یو دوه یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګانو یو یار تلو چرته چې راغی دا بل مړو مو لمبولی او په کفن کړی و خلق ورته ویل دوست یې مړ دی وی ښه راغی ورته داسې ودرېدو دا شعر یې ورته وویل چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی او زما د زړه لختې دومره دشمنی دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوې یوازې روان شوې دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نو عیار یې ورته د کفن نه لاس راوویسته ختم شي جنازې نه یې ولا لاس راوویسته عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مونږ قالم پورا نه دی زده کړی نو په حال څه پوهي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې وروغورځېدې صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې راایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته ویل صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسې